په اودس باندې وده کېدل ډېره عظیمه فایده ده. ډېر مسلمانان د دې نه ناخبره دي او ډېره اسانه عمل دی. حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو روایت دی، وی من بات طاهرا، وی که یو سړی په اوداسه باندې پرېوځي، اودس وکړي مخکې د دې نه چې سړی وده کېږي. دا ضرور نه ده چې نوی اودس وکړي، که ستا د ماخوستن اودس شته دی او په هغې باندې وده کېږي، خو مهم دا ده چې په اودس باندې وده شي. بات فی شعاره ملک، وی د هغې په دې لاندې جامه کې، شعار دا کم چې کمیس نه لاندې اچول کېږي، مثال په طور د بنین عام سړی اچوي، ملک ملائک د دې سره وي دغلته. او سوی وی لا یستیقظ من اللیل ساعة، دا انسان وی هیڅ یو ټیم کې نه راپاڅېږي د شپې مګر دا ملائک سوی اللهم اغفر لعبدک فلان، یا الله ته خپل دې بنده دې ته بخښنه وکړه، ولې فانه بات طاهرا، ویقینا دا په اوداسه باندې وده شوی دی. الله اکبر، څومره عظیمه فایده ملائک ستا دپاره الله مقرر کي او د شپې ټوله شپه تا ته دعا کوي چې الله دا بنده ستا دا بنده وبخه ځکه په اودس باندې وده شوی دی. دا کول پکار دي، دا مه هېروئ عزتمندو.